ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو زده کوونکو زموږ تاسو د درس د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کوچنیوالي فعالیتونه دي. سمه ده، په تیر برخه کې مو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کوچنیوالي خبرې او د هغه لوست مو ولوسته. صحیح ده، تاسو ټول ورباندې پوه شوئ انشاءالله. آفرین. ما خبرې ورباندې وکړې، تاسو ته مو کورنۍ دنده درکړې وه چې تاسو به درس لیکئ. لیکلی مو دی؟ آفرین. او سخت لغتونه مو رایستلي؟ آفرین. کوم لغتونه چې تاسو نه پوهېدئ ما دلته په راسره نوټ کړي، زه به هغه تاسو ته حتما وایم. سمه ده، او هغوی ته به جملې هم جوړوو. ښه، تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت واخیسته کتابې؟ ډېر ښه، آفرین، ښه مو وکړه چې واموخته. خو که چا نه وي اخیستی هغه یې هم حتما واخله، ځکه دا داسې یو کتاب دی چې موږ تاسو د هغو په واسطه کولی شو خپل ژوند جوړ کړو. د هغو له لارښوونې څخه، د هغو له کړولو څخه موږ خپل ژوند دپاره ډېره ګټه واخلو او هغه عملي کړو. سمه ده؟ آفرین. درنو زده کوونکو، څلورم مخ دی فعالیتونه. هلته په ورقې سر کې لیکلي ده هلته لغتونه او معناګانې، یعنې لغت او معنا. ګورئ دلته څو لغتونه راوړي. صحیح ده، دا به درته وایم، معنا کوم به یې. ګورئ کتاب کې لغت هم راوړی، معنا هم، خو زه به درته ولیکم، بیا به یې جملې هم ورته جوړې کړو. سمه ده. ګورئ لغت دی پیغمبر. چی لیکلی؟ پیغمبر. پیغمبر. صحیح ده. بل لغت چی دی؟ بېوزله. بېوزله. بل لغت چی دی؟ جامع دی. چی شي؟ جامع. سمه ده. اوس پیغمبر څه معنا؟ ګورئ هلته معناګانې اوس لیکلي. پیغمبر پیغام وړونکی. ګورئ شی پیغمبر پیغام وړونکی. پیغام وړونکی. صحیح شو. بېوزله، غریب، مسکین، بیچاره. غریب. جامع هلته لیکلي یو نوم دی. ځینې ته لیکم یو نوم دی، خو جامع په ټوله کې وایي، پراخ ته وایي، جامع پراخ. صحیح دی. آفرین. پیغمبر پیغام وړونکی، بېوزله، غریب، جامع. دلته نوم لیکلی خو مګم جامع پراخه ته وایي. ډېره جامع خبرې وکړه، د ټولو دپاره خبره وکړه. سمه ده. پیغمبر، زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر د نیکو او ښو اخلاقو څښتن و. صحیح ده. بل بېوزله، غریب. موږ تاسو باید له غریبانو سره مرسته وکړو، کومک وکړو. صحیح دی. آفرین. بل چې دی جامع، ما ورته چې هغه یوه جامع خبره هغه وکړه. پوه شوئ؟ پوه. آفرین. ښه، دا پاکومه، وروسته لیکم. دلته ځینې لغتونه راغلي دي په د چوکاټ کې، تاسو ورته وګورئ. لیکلي له یو بل سره متن ولولئ. دا خو تاسې کار دی چې تاسو به له یو بل سره متن ولولئ. ولتونو څخه کلمې جوړې کړئ، جوړې او د چوکاټ په خالي ځایونو کې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګورئ دلته لیکلی، مثال کوچنیوالی لیکلی، کاف، واو، چی، نون، یا، واو، الف، لام، یا مساوي دی کوچنیوالی. دا جملې د ټولو څخه تاسو کلمې جوړوئ، دا به تاسو بیا په دغو چوکاټ کې لیکئ، او له هغې څخه وروسته به په خپلو کتابچو کې څنګه کوئ؟ لیکئ. سمه ده. دا لاندې چې کومې پاتې دي هغه به زه درته جوړې کړم. څه شي جوړېږي؟ ته ګورئ. اول څه دی؟ ه دی، جمع، ه جمع، میم جمع، ز جمع، واو جمع، لام جمع، چی؟ واو. دا یو. بل چی دی؟ آفرین. بل جیم جمع، الف جمع،
چی دی میم جمع عین مساوي دی چی شته صحیح ده دا وایو بل چې دی هی دی هی جمع لام جمع کاف دا مساوي دی چی شته بل چې دی پی جمع الف جمع کاف دا چی مساوي دی ګوره زه درته وایم ګوره زه لیکم قلم څو حروف دي قاف د لام د میم دی چی شو قلم شو ګوره قاف جمع لام جمع میم قلم صحیح دی ګوره مکتب لیکم میم کاف تی بی مکتب کنه مساوي دی ګوره میم بیا چی دی کاف بیا چی دی تی وروسته بیا هم بی ده جمع بی مساوي شو مکتب پوه شوی په همداسې دا کلمې هم دي ګوره زه یو ځای کوم درته چې ته جوړېږي دی نه ګورئ هی میم چې یو ځای کې څه کېږي هی میم زی چې یو ځای کې ګوره دا مساوي څه شته هی میم زی هی میم زی ګورئ دا واو لام واو لام واو څه شول همزولو آفرین ډېر ښه چې د جوړ شه د هی میم زی واو لام واو نه همزولو ډېر ښه بل د جیم دی الف دی میم دی عین دی چې ګورئ جیم الف د جیم دی الف دی میم دی عین چې شو جامع آفرین جامع ښه بل دی هی دی لام دی کاف دی چې کېږي آفرین ګورئ دی هی دی لام دی کاف چې شو هلک آفرین ډېر ښه بل چې دی پی دی الف دی کاف دی چې کېږي پی الف کاف چې شو پاک آفرین ډېر ښه ګورئ هی میم زی واو لام واو همزولو میم الف میم عین جامع او هی لام کاف هلک پی الف کاف پاک پوه شوئ په آفرین ډېر ښه ښه درنو زده کوونکو زه اوس دا پاکوم په دغو پوه شولو تاسو به همدغه دا په تش ځایو کې ولیکئ بیا وروسته هغه په خپلو کتابچو کې ولیکئ اوس هغه لغتونه چې تاسو نه ورباندې کړی تاسو ته سخت دي نو په هغو به بحث وکړم سمه ده راځم دغه لرې کومه د عکسونه صحیح ده چې تر څو ځای خالي شي او تاسو باندې چې وکئ هغه لغتونو ته جملې جوړه کړو تاسو به ورباندې پوه شئ سمه ده ښه دا خو مې لرې کړل دا عکسونه به هم لرې کړمه چې تاسو څنګه کوئ تاسو ښه ورباندې پوه شئ چې دلته کوم لغتونه څه رقم ولیکل شي سمه ده دا به هم لرې کړمه صحیح دی دا مو چې لرې کړو دا به په دو ځای کې ولیکم دلته به پرېږدم صحیح ده ځکه چې موږ تاسو دا چې دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوچنیوالی یا هم کوچنیتوب دی آفرین صحیح دی په کوچنیوالي درس کې موږ کوم لغتونه سره چې مخکې چې نه وسله پیدو هغه به ولیکو دا به که نه وي د عکس بیخي دو خواته یوسمه چې دا ځای تاسو لغتو ته خوښې شي هغه لغتونه چې تاسو نه ورباندې پوهېدئ په هغو به اوس کار وکړو سمه ده ښه دلته به لږ دو خواته ولیکم چې هغه صنف ښکاره شي چې دریم ټولګی دی سمه ده ښه ګورئ کوم لغتونه دي زه درته لیکم اول چې تاسو نه ورباندې پوهېدئ درناوی لږ به دې خواته ولیکم ښه ده درناوی شي درناوی شو آفرین بل شی شو نیک درناوی نیک بل شی شو چلند بل تل شي
تل. آفرین. د هغې څخه وروسته بل چې دی مرسته ده. مرسته. د هغې څخه وروسته آخري لغت چې دی شفقت دی. آفرین. ګورئ شفقت. شفقت. اوس دو لغتو ته معنا یوه جمله ورته جوړه کړو. سمه ده؟ آفرین. ډېر ښه. ګورئ درناوی څه معنا؟ احترام. درناوی احترام. نیک ښه چلند رفتار رویه. تل همیشه. تل همیشه. بل چې دی مرسته همکاری او شفقت مهربانی. شفقت مهربانی. دا لغتونه مو تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ، بیا یوه جمله ورته جوړه کړئ. صحیح ده؟ درنو زده کوونکو درناوی، نیک چلند، تل، مرسته، شفقت. صحیح دی؟ احترام، ښه رفتار، همیشه، همکاری، مهربانی. صحیح دی؟ ښه. درناوی ته جمله جوړوو. زه مثال، زه د مشرانو درناوی کوم. زه د مشرانو درناوی کوم. زه مې د خپل استاد درناوی کوم. صحیح ده؟ بل چې دی نیک. صحیح دی؟ ښه. ګورئ هغه یو نیک کار ترسره کوي. صحیح دی؟ بل چې چلند رفتار. صحیح دی؟ مثال وایي چې موږ تاسو باید یو نیک چلند ولرو. موږ تاسو باید همیشه ښه رفتار ولرو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر نیک رفتار درلودو. صحیح دی؟ بل چې دی تل همیشه. موږ تل خپلو کړو وړو کې باید مثبت تغییرات راولو. صحیح دی؟ بل چې دی مرسته همکاري. موږ تاسو باید له یو بل سره مرسته وکړو. موږ له یو بل سره باید کومک وکړو. بل چې شفقت مهرباني. په لویانو هر مشر باید پر ماشومانو باندې شفقت وکړي او ماشومان د لویانو درناوی یا احترام وکړي. پوه شوئ؟ آفرین. درنو زده کوونکو موږ تاسو درس چې همدومره و. دغه لغتونه ستاسو کورنۍ دنده دي. دا معنا یې ولیکئ په کتابچو کې. هر لغت هغه جملې چې ما جوړې کړي دونه پرته دوې جملې به تاسو ورته جوړوئ. سمه ده؟ تر بیا پورې په خدای سپارم. ښه وختونه، کامیاب او آباد اوسئ.